د امریکا مرستیال ولسمشر ډي جی وینس وایي چې د پاکستان د پوز مشر عاصم منیر یې خوښ دی او خپله ښځه یې خوښه ده. د خوښې شخصیتونه دي او په دې باندې اوس په افغانستان کې افغانان، په هندوستان کې هندوستانیان، په پاکستان کې پاکستانیان او په امریکا کې امریکایان باز کې او هر سړی د دې خپل تعبیر لټوي او معنی لټوي. حقیقت کې د دې خبرې معنی څه وه چې د داسې ویل چې هندوستاني ښځې خوښ ده او پاکستاني پوځي مارشال یې خوښ ده، یعنې که دا د هر کلتور په تناظر کې دا څېړل کېږي نو یقیني خبره ده د خلکو شکونه او د خلکو یو مختلف زاویې نه یو اینګل نه یو خبرې نه معنی اخیستل غلطه نه ده. خو دراصل دا ډي جی وینس دی څوک اصل کې پخپله د عمر څومره دی او د څه قسم شوق لري. په امریکا کې خو شوقونه شته د خلکو، یعنی داسې خلک شته چې هغه سړي هم خوښوي ښځې هم خوښوي، ځینې سړي چې دي هغه سړي خوښوي. مثال په توګه دې باندې قطعا نشته دی. نو زه طرف د ډي جی وینس اصلي قصه کوم چې دا څوک دی. د پرګټوالي کې په هیلبلی ایلجي د کتاب دی د عمر 22 کلن دی. دا ماشوم هلک دی، پخپله تنکی هلک دی او ښایسته هلک دی. د پوړکوالي دی په خپل کتاب کې لیکي هیلبلی ایلجي کې چې د نیا چې دی ورته ماماو وایي دی لوی کړی دی. ماماو چې وه هغه یو سخت دریځه بانډچي کلیواله ښځه وه، انتهایي مذهبي ښځه وه. کوم ځای پاتې کېده دا د شرقي کنټکي د دې اپلاچین غرونه چې دي د دې په لمن کې. اوږده قصه ته نه کوم، خو دا ډېر سخت دریځه و. دی ډېر زیات په خپل کتاب کې لیکي چې یعنی قهر او غصه او سختۍ او پابندیو نه تېر شوی دی، دی لوی کړی دی. کله چې ماما مړه شوه 19 لوړې ټوپکې د هغې په کور کې، چل شوي ټوپکې د هغې په کور کې موندل شوې وې. دی په خپل کتاب کې هم لیکي چې زما د نیا سره به هر وخت چل کړی 2 ټوپک و. خو چې کله هغه مړه شوه د یې کور ولټون نو د ماماو د کټ لاندې د بسترې لاندې چل کړی ټوپک پروت و. ښي لاس ته یې بل پروت و، ګس لاس ته یې بل پروت و، بره یې بل راځوړند کړی و، په دروازه او درشل کې بل پټ کړی و، په المارۍ کې بل پټ کړی و، په کچن کې بل پټ کړی و. درشل کې چل کړي لوډ 19 ټوپکې پرتې وي. او دا د حیرانتیا خبره نه ده که تاسو دا پروګرام په افغانستان کې په پښتونخوا کې یا په نړۍ کې بل یو ځیمه کې ګورئ او حیرانه شوي نو مه حیرانه کېږئ. د امریکایانو په کورونو کې د بانډچي امریکایانو، بانډچي مطلب رولر امریکا چې کوم ته ویل کېږي، موږ په پښتو کې ورته بانډې وایو. بانډو کې پاتې کېدونکي یا په غرونو کې پاتې کېدونکي یا په کلو کې پاتې کېدونکي امریکایان اوس هم په دې یقین لري چې سیول وار به شروع کېږي، د امریکایانو ترمنځ به یو بله جګړه شروع کېږي. لہذا هر سړی ټوپکې چل کړي ساتي. ماما به ځکه ساتلې چې کور ته څوک رانه شي، لوټ یې نه کړي، جنسي تیریپي ونه کړي، مړه یې نه کړي. زیاتره امریکایان داسې کوي. او زه په دې ویسټ ورجینیا کې 2-3 کاله مخکې ګرځېدم، غربي ورجینیا کې. نو یو کور باندې داسې بورډ لیکل شوی و چې موږ سره یوازې یو کارتوس دی، د خبردارۍ لپاره کارتوس نه لرو. بورډ یې په کور لیکلی و. معنی څه وه چې د امریکایانو خپل کورونه بهر لرې لرې پورې په کلیوالو علاقو کې بورډونه لیکلي چې ټریس پاسینګ، یعنی مخکې مه راځه، زما کور دی، پرایویټ یا شخصي کور دی. خبرداري دپاره در باندې قانون دا دی چې ډز وکړي، چې شاته وتمبېږي. نو هغه سړي وي چې زما سره یو کارتوس دی، خبرداري دپاره نه دی، په دې ځای به دې ولم. او دې کې قانوني حق دی. نو په دې پړکوالي داسې لوی شوی و. د ایونجلیکل عیسایي لوی کړی و. خو دی چې کله زلمی شو پوهنتون ته لاړ نو ډي جی وینس چې دی صاحب څوک چې د پاکستان د پوځي مشر خوښ دی، زه خبره کوم، نو دی بیا اګنوسټک شو، ایتیست شو. مطبوعاتو کې مختلف خبرونه دي چې منکر شو. خو چې کله دی د امریکا د نایب صدر، د نایب ولسمشر د کاندید په توګه غوره کړی شو، نو بیا د ځان کاتولیک عیسائی غوره کړ. سټریټ ځان ته ویل چې یوازې ښځې خوښې دي او د ابورشن او همجنس پرستۍ مخالفت یې وکړ. دا خو دې قصه شوه. افغانان ورته ولې داسې ګوري؟ یقیني خبره ده چې د خپل خاوند د خپلې ښځې سره یو ښځه چې ده هغه د یو بل سړي سره د نارینه سره پرتله کول یو خاوند لپاره سوچ کې خلک پرېوځي واقعي چې دا څنګه چل دی چې یو خپله ښځه خوښه ده، بل دا سړی خوښ دی. نو دا شک په خپل ځای باندې موجود دی. یعنی په هندوستان کې ورته خلک داسې اوس ګوري چې ځینې دغه ما کتل چې د ډي جی وینس د ښځې بن پرویز مشرف بنه، یعنی دا غځې د خلکو خپل مخالفت دی د پاکستان سره او د پاکستان د پوځ سره، یعنی دا یې بنه ده.
مطلب هغه ورته په هغه معنو کې ګوري کوم چې ځینې خلکو ته تاثر اخیستی دی. د دې د لاسه به ډي جی وینس یو لانجه په امریکا کې هم جوړېږي په وایټ هاوس کې چې دی کله بېرته روان دی اوس په لاره دی هغه ورته وروسته وایم. البته سیاسي توګه باندې زه فکر کوم چې د پاکستانیانو نه چې کله هم امریکایانو د خپل مطلب کار اخیستی دی نو دا قسمه القابات یې ورته کارولي دي. په یو وخت کې ضیاء الحق ته د فیورټ و چې کله بیا په بهاولپور کې د امنو په پیټۍ کې په بم والوزول شو او د امریکا سره خپل یو سفیر هم مړ شو. په یو وخت کې مشرف دلته هارټ کیک په نوم باندې خرڅېده، یعنی خلکو اغسته خوښېده. په نیویارک ټایمز کې او لاس انجلس ټایمز کې او په فرایډے ټایم اکو بکو به مرکې روزانه سره ماښام را روانې وي. هارټ کیک وو. بیا مشرف هم لاړ، بیا پکې باجوه راغی، اوس پکې اسې منیر راغی. نو د امریکایانو د خپل خوښې د مطلب لپاره دا ټستایني ټکي چې دا نوې خبره نه ده او دا د ځکه استعمال کو ډیپلوماټیکلی سفارتي توګه باندې چې صاحب د په د تیر کال دسمبر په 15 تاسو ته ما یو پروګرام درکړی هغه تاسو وګورئ په هغه ورسره پای کې ویلیو ما ډېر ښکاره ما ویلیو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ملاقات وکړ سي منیر په سپینه ماڼۍ کې دا شهباز شریف ورسره و او مازدیګر له ورسره ملاقات وکړو ترکیې طیب اردوان. او په دغه ورځ نه وروسته ما پروګرام کړو چې په سیمه کې سره روان دي، په منځني ختیځ کې څه بدلون روان دی. فیلډ مارشل اسې منیر څه لوزونه وکړل او د هغې نه وروسته تاسو وکتل چې دا د جنګونو کیسه روانه دغه پروګرام دلته پروت دی په یوټیوب باندې تاسو کتلی شئ. مطلب مې دا دی چې یو سفارتي معنی کې چیرته ما ښځې چې دی په دې سیاسي مشکلاتو کې یا په دې پولیټیکل زغل کې زما سره کومک کړی او بل زما فیورټ پرسن چې دی اوس د ښځې سره د سړي پرتله کول واقعي د دې کمبینیشن د عجیبه غوندې دی. خو هغه وایي چې ما داسې ویلي دي، زه فکر نه کوم چې دا په کوم نوره معنی کې ویلي دي. دا معنی وه او هغه په دې دپاره هم دا چې کوم دغه دی د امریکا د زاړه پالې او تر ډېره حده پورې یو خطرناک پریزیډنټ یا ولسمشر ټرمپ دی، هغه هم ورته ویلي چې دا زما فیورټ فیلډ مارشل دی. اوس په امریکا کې څه کېدی شي، ډي جی وینس سره څه کېدی شي هغه به ورسره دا کېږي. دا د دې ماما او نوسې چا سره چې به 19 چل کړي ټوپکې پرتې وي په کور کې دی چې کله راشي نو ممکنه توګه یو خبریال ته دا تپوس وکړي چې وټ do you mean by that؟ ستا د دې مطلب څه و چې ستا دوه شخصیتونه فیورټ دي؟ مطلب پریزیډنټ ټرمپ ستا فیورټ نه دی او پریزیډنټ ټرمپ چې دی یا خوښ شخصیت نه دی، هغه په خپله صفت باندې ډېر څه خوشحالېږي. نو د هغه نایب یا مرستیال خوښ څوک دی؟ عاصم منیر هم البته هغه لږ ډېر معلومات چې د پاکستان پوز خپاره کړي دي نو دی هم 52 کلن دی، زیات عمر نه دی. ډي جی وینس 42 کال عمر دی، د 53 خواوشا کال عمر دی. سم تاریخ یې ول نه دی ورکړی او ښه واده یې کړی دی او مطبوعات وایي چې 3 ماشومان دي. د ماشومانو ټول تفصیل نه دی ول ورکړی. خو په پاکستان کې د یو مسلمان او حافظ قرآن په توګه مشهور دی. نور موږ د چا د شوقونو نه او د نورو کیسو نه یو خبر. خو بهرحال زما نه دی خیال چې دی گویا د یو جنسي تعلق په تناظر کې به ډي جی وینس دا خبره کړې وي، داسې نه ده.